یورانیم په دې وخت کې د اټامیک انرژۍ دپاره د مارکیټ د اوسني نرخ پی کیلو 4,14,215 ډالر یا په پاکستانی روپیو پی کیلو 2,04,150 خرڅیږي. د بده مرغه دغه یورانیم د ریاستي دفاعي اړتیا او اساسي په نامه تړلی شوي دي. عام ولس پکې په خپله خاوره په دغه خزانه کې هیڅ واک نه لري. رایلټي هم د دفاع په نامه نه ورکولی کیږي. په دغه خزانه د دفاعي ادارې ښامار پروت دی. د یورانیم تابکاري او خورېدل انسان وژونکي وي. د کرک دغه یورانیم هم د کرک په ټولو ځمکني څښلو اوبو کې اثرات خوروي. دغه خزانه ځایي ولس د ګټې په ځای لکه د ښامار په خپله شي چې په نتیجه کې د څښلو اوبو په ذریعه په عام ولس کې ورځ په ورځ د کینسر سره د څرمنې خطرناک رنځونه په تیزۍ سره په خورېدو دي. د کلو په سر 8 کروړه یورانیم په بدل کې د کرک پښتنو ته 1 لیټر پاکې اوبه هم نشته. د کرک ولس چغې وهي، جلوسونه وباسي او جلسې کوي چې که یورانیم نه راکوئ نو د څښلو پاکې اوبه خو راکړئ، فلټریشن پلانټونه راته ولګوئ، روغتون خو راله راکړئ که نه چې د خپلو وګړو د کینسر درملنه پکې کیږي. خو هغه هم ورته نشته. د کرک 90% پښتانه تعلیم یافته دي. د بده مرغه د اف سی د مسافرو په نوکرو کې په ډیره لږه تنخوا خپل ګزران کوي ځکه چې د خپل جنت په خزانه کې برخه نشته. کرک کې 80% وګړي خټک پښتانه دي. د 1982 پورې د کوهاټ یو تحصیلو اوس وخت کې په 3 تحصیلونو کرک، تخت نصرتي او بانډا داود شاه باندې د 3200 مربع کیلومتر او ولکه 4315 وګړو باندې خورا زولعه ده. د زده کړو کچه په ټوله پښتونخوا کې 90% لوړه کچه ده. ځمکه یې زیاتره وچه شګلنه ده. کرونده پکې ډیره لږه ده. د 2015 نه را په دې خوا په اوس وخت کې په ټوله پښتونخوا کې د قدرتي شتمنیو په اړه د ټولو نه زیاته شتمنه خو د بده مرغه د ټولو نه زیاته د پاسماندګۍ ښکار سیمه ده. د څښلو د پاکو اوبو ستونزه لري. هیڅ کوم مثالي روغتون نه لري. د وګړو زیات کار ژوند د اف سی په ځواک کې وي. عام ولس ډیر د غریبۍ سره مخ دی. اوس به راشو د کرک قدرتي شتمنیو ته چې دا زوله ټول پاکستان ته څومره ګټه ورکوي. خو په خپله د اباسین په غاړه د تندې نه د مړه کېدو په مثال ده. د ګیس او تیل څه 48 کوهیان لري. نورې څېړنې پکې روانې دي او وخت په وخت دغه شمیره نور هم زیاتیږي. د روزمره په شمیر کرک پاکستان ته په اوس وخت کې 5.890 بیرله اومه تیل ورکوي، یعنی 5,890 بیرله اومه تیل. دغه تیلو لا د اوس وخت $90 پی بیرل په کچه که ضرب ورکړو نو کرک د ورځې په شمیر پاکستان ته څه د 44 کروړه 22,19,000 روپیو تیل ورکوي چې د کال په شمیر دغه ورکړه 1.8 اربه جوړیږي. اوس براشو د کرک د ګیس ورکړې ته. د ورځې په کچه چې څومره ګیس ویستلی شي نو هغه ام سی فی 19 میلیونه 8 لکه او 52,000 دی. د یو مقدار ام سی پی مقدار 1,022 کیوبیک فوټ برابر وي چې د هغې مالیات د پاکستانی کرنسۍ مطابق 4.904 روپۍ پی ام سی پی جوړیږي. د قدرتي ګیس په مد کې کرک پاکستان ته د ورځې په کچه 9,40,53,980 روپۍ جوړوي. دغه شمیره د میاشتې په کچه 2.2 کروړه 14,19,594 روپۍ جوړیږي او چې کال ته دغه حساب کتاب واړولی شي نو تر دې هم زیاتې جوړیږي. یعنی صرف د کرک زوله پاکستان ته په کال کې د 3.43 ارب 21 کروړ 450,344 روپۍ ورکوي. اوس په دې کې کرک ته د رایلټۍ په نامه تش 10% برخه ورکولی کیږي. دغه روپۍ د سول انتظامی اسمبلی ممبرانو د بډو او درغلیو ښکار شي چې په نتیجه کې په کرک کې په ځمکه هیڅ هم نه ښکاري. د آیل ریفاینریانې جوړول او مقامی خلکو ته پکې روزګار ورکول لازم دي. دغه شته سړکونه د کمپنیو غټو لارو ختم کړي.
که د ټول کرک د پرمختګ خبره وکړو نو د څښلو اوبو نه تر روغتون او زده کړو ادارو د مثالي کولو دپاره لږ تر لږه 10 اربه روپیو یوه پروژه دی اعلان کړی شي. ځایي خلکو ته د ګیس کنیکشن په ارزان نرخ ورکړی شي. د کرک نه دی دویمه سیوی جوړولو هڅې پرېښودی شي. د کرک ټوله سیاسي نمایندګي د تیر 10 کاله نه د پی ټي آی په لاس کې ده، خو کرک پکې تباه دی. کرک ژغورل او لکه د کویټ مثالي سیمه جوړول د خپلو وسایلو په زور هم ممکن ده، خو سیاسي نمایندګي او ولسي پاڅون او شعور ورله لازم دی. د کرک ستونزې تش د کلو کوڅو د پخولو نه دي، بلکې د ولکه پښتنو د ژوند ژواک او ښه راتلونکي سوال دی. دې قامي سوال ته په قامي شعور ولاړ فکر ځواب ویلی شي. د پاک افغان ټرانزیټ آخري تړون په 28 اکتوبر 2010 کال کې د 10 کاله دپاره په کابل کې شوی و. په 21 فروری 2021 کې دغه تړون ختم شوی. اوس هیڅ قسمه سوداګرۍ ته کوم نړیوال حیثیت نه دی حاصل چې تر څو نوی تړون ونشي. د 2002 نه تر 2012 پورې د افغانستان سره د 33 بلین ډالر سوداګري شوې وه، چې د کال په شمېر څه د پاسه 3 اربه ډالره وه. د دغه وخت نه پس چې په افغانستان کې منظمه بدامني روانه شوه، دغه کچه راټیټه شوې ده، تر دې چې په 2021 کال کې فقط د 30 کروړه ډالرو سوداګري وه. د افغانستان په لور د سوداګرۍ د کمیدو یو څو بنیادي لاملونه وو. یو دا چې د جوړ کړی شوې بدامنۍ په نامه زیاتره لارې وتړلی شوې. سوداګرو ته په تلو راتلو کې د ویزې په نامه سختي جوړه کړی شوه. تورخم د NLC یا نیشنل لوجستیک کمپنۍ په واک کې ورکړی شو. د سوداګرو یو کانټینر به 10 ورځې د څارنې په نامه ودرولی شو، چې کله به سوداګر ځینې مال منډۍ ته رسولو هغه به خوسا شوی و. د NLC نه وړاندې په تورخم به 15,000 روپۍ باندې د یو کانټینر کلیرنس کولی شو، خو دغه کار 1 لک روپو ته ورسولی شو. د غلا روپۍ پکې نورې بې کچه وې. سوداګرو ته د بتې په نامه دړکې ورکولی شوې. په کراچۍ کې به د افغان سوداګرو مالونه په میاشتو د کسټم په نامه ودرولی شول. نتیجه یې دا شوه چې افغانستان ځان ته د منځنۍ اسیا په لور د حیرتان بندر او چابهار د ایران د لارې کار واخیستو. افغان سوداګر په دغه لارو مات شو او د پښتونخوا پښتانه د پنجاب، کراچۍ او دوبۍ په لور لاړل، ځکه چې سوداګر سړی خو خپله پانګه هر ځای ته وړلی شي. اوس حال دا دی چې په تورخم، غلام خان او چمن بې کچه رش دی. د سوداګرۍ دا مخه واپس هم راستنېدای شي، خو شرط یې دا دی چې د نواپاس سره ځای په ځای لارې پرانیستلی شي چې سوداګر په لږ وخت کې په اسانه خپل مالونه رسوي. د NLC په شان قبضه مافیا دی د تجارتي لارو څخه لرې کړی شي. د وفاق د قبضې په ځای د سوداګرۍ چارې هرې صوبې ته وسپارلی شي. دواړو خواو ته میشتو ولسونو ته د نړیوالو اصولو تر مخه په 10 کیلومتره کې بغیر د ویزې د تګ راتګ اجازه ورکړلی شي. د ټرانزیټ دپاره د یو نوی ټول عمري تړون جوړ کړی شي. مهمې لارې د ټولې پرانیستلی شي. سوداګري دي د سیاسي اړیګړي د لانجو نه وساتلی شي. که کابل او اسلام آباد کې هر څوک وي، خو ولسونه د آزاد تجارت ته پرېښودلی شي. د هر څه په سوال نه کیږي. تیر کال ایمل ولی خان تورخم ته د پښتنو سره تلی و چې د افغانستان د لارو د لانجه مخې ته ښه راشي. د باجوړ نه تر وزیرستان پورې پښتانه ورسره وو، خو په لوړګي کې ځایي خلکو په حجرو کې پیتاوي کولو د خپل ځان دپاره هم نه راوتل. حقونه داسې نه اخیستلی کیږي. د پرمختګ دپاره د یو قام د قامي وحدت سره اقتصادي او جغرافیایي شناخت هم ضرور وي. چې جغرافیه یوه وي نو هغه قام وي، خو چې جغرافیه ماته وي نو د هغه قام په قامي حافظه کې هم ستونزې وي. لکه څنګه چې د پښتنو جغرافیه په 15 ځایه ویشلی شوې وه. کله چې پیرنګیان په دې خاوره وو نو هغوی که د خپلو سامراجي موخو دپاره د دې خاورې زبېښاک او استحصال ته هم کار ویلی وو، خو بل خوا یې په ځمکه د باچاهۍ په صفت څه ناڅه کارونه هم کول. یو پکې هندوستان ته د سیندونو څخه جدید نهري نظام ورکولو. د پاکستان جوړېدو نه پس د پنجاب غټ زمیندار د پیرنګیانو د وفادارۍ نه پس د پاکستان وفادار شول. د خپلو ځمکو د اوبهخور دپاره یې شته نهرونه هم وساتل او نور نهري نظام ته هم پام کولی شو. باچا خان او خدای خدمتګار چې د سیاسي غږ مزاحمت یې کولو پاخه زندانونو ته واچولی شول. قام د مانکی پیریانو د پیرنګي تالیڅټ مسلم لیګیانو ته پاتې شو.
د حقونو د غږ یې څوک نه و او خبره دې وخت را رسېدلې چې په پښتونخوا وطن کې دومره شاړې ځمکې موجودې دي او د فصل دپاره تیارې دي چې ګټه اخیستل ترې ډېر اسان دي. که دغه ځمکو ته نهري نظام جوړ کړی شي نو په کرونده کې به د پښتونخوا جنتي خاوره د خپل ضرورت سره بهر نړۍ ته هم د ورکړې جوګه شي. بونیر، سوات، باجوړ، مومند، خیبر، کورما، وزیرستان او داسې د کوهاټ نه تر ډیری اسماعیل خان پورې که دا ټوله ځمکه او داسې په صوابه مردان، چارسده، مانسیره کې هم ډېر ځمکې شته. که زاړه نهرونه پراخه کړی شي او نوي جدید نهرونه نظام راوړلی شي د اوبو عیني منلی شوې برخه ترلاسه کړو نو پس زموږ د صوبې کفالت کولی شي. په پښتونخوا کې په اوس وخت کې څه 258 د اوبهخور یا ایریګیشن سکیمونه لوی وړې ماتې ګوډې پروژې روانې دي. پیسه پرې لګي خو د اوبهخور دپاره کارآمد کولی نشي. جوړ شي او بیا شاړ پراته وي، څه وخت پس ختم شي. که دغه لوی واړه د غرونو په چړونو کې بندونه جوړ کړی شي نو هم پوره کار کولی شي. پاکستان کې د اوبو د ویش د مرکزی ادارې ارسا د کال 1991 د تړون په حساب چې د اوبو کوم ویش شوی د هغې تر مخه تر نن پورې پښتونخوا ته پوره اوبه نه ترلاسه کیږي. په 21 مۍ 1991 چې کوم ناروا د ابي وسایلو ظالمانه په ملکی کچ تړون شوی نه د پارلیمنت مشترکه اجلاس ته وړاندې شوی او نه یې منظور کړی. باید چې نوي چاپیریال او د اوبو د پیداوار په اوسني اساس دی د اوبو یو نوی تړون اعلان کړی شي او په 6 میاشتې کې دی دننه دی هم عملي کړی شي. احمد کریم کندي وایي سن ته د ګرم موسم له امله اوبه پوره ترلاسه کیږي او د پښتونخوا بدمرغي دا ده چې د صوبې په خپله برخه کې 3 میلیونه ایکړه اوبه پنجاب او سند صوبو ته په مفتو کې روانې دي. د 1991 د اوبو د تړون نه راپدې خوا په 10 کاله کې زموږ څه د 600 ارب روپۍ اوبه په مفته کې نورو صوبو وڅکلې. د دې لوی علت په صوبه کې د کانال یا د نوي نهري نظام نشتوالی دی. د کومو کانالونو لوز چې په 1991 کې شوی او په نورو صوبو کې دغه کانالونه زیاتره جوړ شوي او یا جوړیږي، خو د پښتونخوا په لب چشمه کانال باندې تر اوسه کاغذي کاروایی هیڅ نشته. د ارسا تر مخه د پښتونخوا د اوبو عیني برخه 8.8 میلیونه ایکړ پټ وه، خو د نهري نظام د کموت له کبله د پښتونخوا 3 میلیونه ایکړه پټ اوبه داسې دي چې هغه نورې صوبې د قیمته پرته کاروي. 22 لکه کانال ځمکه به اوبه خور شي، خو دې کې هم زیاتره د پنجاب به وي ځکه چې دغه نهري نظام به پنجاب ته وځي. د پاکستان د چارواکو له خولې د منلی شوې شمېرې تر مخه د اټک د پل لاندې 93 میلیونه ایکړ پټ اوبه د پښتونخوا وطن د لوري پنجاب ته ځي چې دا د پاکستان د ټولو خوږو اوبو 142 میلیون ایکړ پټ اوبو 15% برخه جوړوي. دغه راز دا مهمه ده چې د اټک نه لاندې هم د پښتونخوا وطن نوري اوبه د پنجاب په لور ځي چې د پښتونخوا وطن د اټک تر پله لاندې 12.050 کیوسک اوبه اباسین ته ورکوي. د پښتونخوا اوبه په اړه بله ناشنا خبره دا ده چې د کشمیر د سردرونه راوته د پنجاب په لور د جیلم سیند د نیمو اوبو سرچینه هم د پښتونخوا غرونه دي. د کندهار او نیلم سیندونه د پښتونخوا د غرونو نه راوځي او په جیلم ګډیږي. د جیلم په اړه دا تصور ناسم دی چې ګینې دا خالص د پنجاب سیند دی. د اوبو د تړون تر مخه پښتونخوا د دغه اوبو هم قیمت غوښتی شي. د اباسین په اوبو د پنجاب سند او بلوچستان زراعت، صنعت او ټول ښارونه ودان دي. د پاکستان د ستر تجارتي ښار کراچۍ د څښلو اوبه هم د پښتونخوا د اباسین دي. اوس د غازی بروتها په شکل کې د راولپنډۍ او اسلام آباد د پاره هم اوبه د اباسین نه ورکولی کیږي. د بلوچستان په ټوله 3.015 میلیونه ایکړه قابل کشت ځمکه کې 4.050 میلیونه ایکړ ځمکه آباده او 20.015 میلیون ایکړ ځمکه شړه ده چې ټول قابل کشت غیر آباد ځمکه 80% شړه ده. دا د پښتنو او بلوچ دواړو قومونو ګډه ځمکه ده. د شمالي پښتونخوا په ټوله قابل یعنی کرته چمتو ځمکه 6.055 میلیونه ایکړ ځمکه کې 2.012 میلیونه ایکړ ځمکه آباده ده. 4.043
د کرلو ځمکه غیر آباد او شړه ده، یعنی قابل د کشت ځمکه یا 8% شړه یعنی غیر آباده پرته ده. د پنجاب په ټوله قابل کشت 23.015 میلیونه ایکړ ځمکه کې 20.078 میلیونه ایکړ ځمکه آباده او 2.055 میلیونه ایکړ ځمکه غیر آباده ده. یعنی په ټول پنجاب کې 11% برخه ځمکه غیر آباده او شړه ده چې هم د 8 قوم یا نوالي ځمکه پکې شمیر ده. د سن په ټول قابل کشت 1.653 میلیونه ایکړ ځمکه کې 1.202 آباده او 21 میلیونه ایکړ غیر آباده ده، یعنی 20% برخه قابل کشت ځمکه یې شړه ده. پخوانی سینیټر رضا محمد رضا د پښتونخوا وطن د اوبو د شتمنۍ په اړه لیکي. د پښتونخوا وطن مساحت: شمالي او منځنۍ پښتونخوا 101.141 مربع کیلومتر، جنوبي پښتونخوا 9.225 مربع کیلومتر، 8 قومیانه والی 20.314 مربع کیلومتر، ټوله پښتونخوا 191.315 مربع کیلومتر، بره پښتونخوا 650.00 مربع کیلومتر. پښتونخوا افغانستان سره ګډ ټول پښتونخوا وطن 801.315 مربع کیلومتر خاوره جوړیږي چې د اوسنی پاکستان نشل برخه په جغرافیایي توګه زیاته ده. پښتونخوا وطن د ځمکې د کرې په بام اوچت واقع دی او د هندوکش، پامیر، هندوراج، سپین غر، بابا غر، سلیمان غر، تور غر، پیروسکو، رنګل وړ غرونو باندې په ژمي واورې او په اوړي بارانونه وریږي چې له کبله یې په څلورو خواو مست او څپان د سیندونه او بهان د خوړونه بهیږي چې بیا یې ځینې په لوی اباسین، ځینې په لوی امو، ځینې په لوی هلمند ګډیږي. د پیرنګیانو نه پس د 1900 پورې په پاکستان کې د اوبخور دپاره 4,000 کیلومتره نهري نظام او بیراجونه جوړ کړی شوي چې زیاتره په پنجاب کې دي. په نهرونو کې 1 لاک کیوسک اوبه پکې ځایږي، خو د بده مرغه په پښتونخوا کې 1 کیلومتر نهر هم په نوې بڼه ګټور کړی شوی نه دی. پښتونخوا له د خپل اوبو په برکت غټ غټ نهرونه ورکول پکارو، خو 40 کاله وړاندې د چشمه لفټ کانال په نامه یوه وړه منصوبه ورکړی شوه چې په هغې کې هم د ډیری غازي خان دپاره اوبه ورکول مقصد او کرک، بنو، لکي مروت، وزیرستان او کوهاټ پرېښودلی شوي، خو دغه پروژه هم شنډه وګرځولی شوه. په 1980 کې د یو انټر پراویننشل پښتونخوا او پنجاب پراجیکټ لاندې دغه د چشمه رایټ بینک کانال وړه منصوبه جوړه کړه چې صرف 4.8 د کیوسک اوبه ضایع کولی شي، حالانکې چشمه جیلم لنګ کانال 22.00 کیوسک اوبه پنجاب ته اړوي. استعماري واکدارانو د چشمه رایټ بینک دا وړه منصوبه هم داسې ډیزاین کړه چې د پښتونخوا د ډیری اسماعیل خان ډیره لږه ځمکه خړوبه کوي او نورې اوبه د پنجاب ډیری غازي خان ته بځي او دغه وړه منصوبه هم نیمه خوا پرته ده. د اباسین په اوبو جوړه غازي بروتا منصوبه باندې 200 ارب روپۍ د قامي مشترکه خزانې خرڅ شوي. د زرګونه کلونو نه د اباسین قدرتي لار د پنجاب د شړو ځمکو سمسور کولو دپاره د نړیوال قانون په ضد په بل لور واړولی شوه. اباسین ټول په بډه کړی شو. د بروتې بجلیګر د اباسین په اوبو 1.450 میگا واټه بجلی پیدا کوي، خو د ملکیت حق پنجاب ته ورکړی شوی دی. پنجاب او سند ته اوبه ډیرې دي، خو د نهرونو لښتو د نه پخوالي له کبله د زیم سره مخ دي. د پاکستان پارلمان په 2003 کې د سینیټر نثار میمن په مشرۍ کې یوه پارلماني کمیټه جوړه کړې وه چې په ملک کې د اوبو د مسلې تفصیلي جایزه واخلي او پارلمان ته خپل ریپورټ وړاندې کړي. دې کمیټې په خپل ریپورټ کې ثابته کړې ده چې د پاکستان نهري نظام 100 کاله زوړ دی او دا وخت د پاکستان نهري او ایریګیشن نظام کې د لویو نهرونو او د هغو د شاخونو اوږدوالی 156.338 کیلومتره او د وړو شاخونو لښتیو اوږدوالی 48.825 کیلومتره دی. کمیټه یې د ټول نهري نظام د پخولو سپارش کړی و، خو کوم عمل پرې ونه شو. ANP د زمانو راهیسې په هر فورم غږ پورته کوي چې د آئین د ارټیکل 2/101 لاندې د بجلی خالص منافع حق، ارټیکل 3/102 لاندې د تیلو او ګیس په ذخیرو د شراکت او مساوي ملکیت حق،
ارټیکل 158 لاندې د ګیس د وړومبي استعمال حق. د ارټیکل 1/100 سره سم په خامو تیلو د اکسایز ډیوټي حق دې صوبې ته ورکړی شي، خو د بده مرغه د وفاقیت په نوم د مرکزیت بالادستي د یو بل بنګال جوړولو سبب ګرځېدای شي چې د دې نه ډډه پکار ده. حقونه ورکول د عین لاندې د پښتنو حق دی، هر چا له دې ته سرنډر کېدل پکار دي. قلمي خونه پښتانه په غرونو او دښتو کې ولاړ د خپلې خاورې د یو ډېر ارزښتناک بوټي خونه د ګټو نه لا نه دي خبر. د پښتونخوا د جغرافي 80% برخه غرونه دي. که د غرونو په ځنګل کولو کې دې وسیلې ته په ریاستي او ولسي کچ پام را وګرځولی شي، نو 15 کاله کې به د پښتونخوا ټول غرونه ځنګل هم شي او ورسره به د اقتصاد یوه غوره وسیله هم جوړه شي. د خونه په بوټي خدای پاک په خپل کلام کې قسم خوړلی دی. د پاکستان په شته ځنګلونو کې چې اوس 4/8 برخه خاوره باندې پاتې دي او 10% برخه د ځنګلونو په پښتونخوا کې ده. د ځنګل دا وسیله زموږ د جنتي وطن یوه فطري وسیله ده چې د ډول ډول ژویو، مرغانو، میوو، اوبو، سیلګرۍ او قیمتي لرګو نه ډکه وسیله ده. کله چې پاکستان جوړ شو نو د ځنګل برخه 33% وه، خو شته بوټي تباه کړی شي او نور څه ساینسي پروژه ورله نشته، ځکه د پښتونخوا وسیله تش د لوټ کولو دپاره ده، د بچ کولو زیاتولو دپاره نه. د ځنګل وسیله د پښتنو ده، نو ځکه چې اور پکې ولګي نو د وژلو دپاره یې هم کوم ساینسي چټک ګامونه نه وي. د سړبني افغان صاحب د سټلایټ د لارې اخیستلی شوي انځورونو د څېړنې تر مخه په تیر 20 کاله کې د پوجي اپریشنونو پس د پښتونخوا د غرونو په ځنګلونو کې 10% کمی راغلی دی. دغه راز په 0 کیلومترو اوږدو کې د ډیورند په کرښه چې کوم ازغن تار کش کړی شوی دی، دغه پروژه هم زموږ د ځنګلونو د چور تالان منظمه دسیسه وه چې په لوی کچ پکې ځنګل د منځه یوړلی شي. دا 10% کمی په ځنګلونو کې څنګه راغی؟ په غرونو کې څوک ټوپک په لاس ناست دي. د دې سیمې غرونه چې په چاونۍ بدل شوي، ځایي ولس ترې هم کډوال کړی شوی. ځنګل چا یوړو؟ دا عمل څنګه ترسره شوی؟ باید چې دا د قامي سوال برخه وي. د خونو بوټو ساینسي نوم په انګریزي لیکل شوی دی، د لاچي د موزیر بوټي په ځای زیتون وکرئ. دا خاوره خدای لاچي له نه د خونه په شان خپلو قیمتي بوټو له جوړه کړې، خو موږ ورسره ظلم کوو. دا یو طبي بوټی هم دی چې د میوې سره پاڼې هم طبي خواص لري، تر دې چې که د کیمیایي عمل نه تیر شي نو تورې چای ترې هم جوړېدای شي. د بده مرغه پښتانه دا د سرو زرو بوټی چې 1000 کاله عمر لري په خپل شته ګیس کې د بې برخې کېدو د لاسه په نغري کې په کټوۍ پسې سیزي. قلمي خونه 100 کاله عمر لري. د ایټالي او سپین بوټي ښه ګټور دي. پښتونخوا کې د ځنګلي خونه زیتون 2 کروړه ونې دي. دې کې 4 کروړه بوټي صرف په 9 ځلو کې دي. 1 کروړ 10 لکه بوټي په باجوړ کې، 13 لکه په مومندو، 40 لکه په ورغزو، 1 کروړ په خیبر او کورمه کې، او 1 کروړ په سویلي او قطبي وزیرستان کې دي. د زیتونو د بوټو کچه زمونږ په ځنګلونو کې 20% ده. نختر او د دې جنسه 10%، 15%، چلغوزي 10% سیړۍ او باقی نور بوټي دي. د خونه دا ټول بوټي په اوس وخت کې د ساینسي څېړنې په برکت په قلم لګولو سره میوهدار کېدای شي. دغه تجربه کامیابه ده. ما په خپل غر کې هم بوټي قلم کړي، خو عمومي پام ورته نشته چې له کبله یې په ټولو 9 ځلو کې تر اوسه فقط 3 لکه بوټي قلم کړای شوي دي. دغه راز د خونه بوټي دپاره د پښتونخوا د غریزو سیمو هوا او اوبه ډیر برابر دي. اوس وخت جوړ شوی د زیتون ساینسي بوټي هم ډیر کامیاب دي. په پښتونخوا کې 1 لکه ایکړه ځمکه په لوړو سیمو کې داسې ده چې د زیتون باغونو لګولو دپاره ډیره موزون ده، ځکه دا بوټي په غرونو کې ښه کیږي او د پښتونخوا 80% برخه خاوره غریزه ده. دغه راز د قلمي زیتون باغ په پټو او پولو لګول هم ممکن دي، ځکه چې 15 فوټه لرېوالي کې بوټی کرلی شي، نو کرونده هم پکې کیږي. یو بوټی چې ښه بار شي نو د 13 نه 50 کلو پورې میوه او د کیلو په سر 200 ګرامه تیل هم ورکوي. مارکیټ کې په 3000 کیلو دي، خو چې په 1.5 زر یې هم باغوان خرڅ کړي نو د 1500 بوټو د باغ نه په کال کې 40 لکه روپۍ نغدېږي. بل د بوټي خواري هم کمه ده. وچکالۍ ته ټینګ وي، رنځ ورته کم لګي، اوبه کمې غواړي. که موږ وګورو نو په
نړۍ کې سپین د ټولو زیات 45 برخه د زیتون تیل تولیدوي، خو د سپین په 4.5 لکه ایکړ ځمکه د زیتون باغونه دي. که چېرته د پښتونخوا د زیتون دپاره په موزون نیمه خاوره هم د زیتونو کرونده وشي، شته ځنګلي بوټي قلم شي، نو دې وخت کې ټول پاکستان د خپلو خوراکي تیلو 75% برخه د بهر نه راغواړي. 300 اربه سرمایه پرې بهر ته ځي. دغه اړتیا به هم خپله پوره شي، بلکې بهر ته به پښتونخوا د دې جوګه شي چې دغه تیل ورکړي او په ممکنه توګه به تر 300 اربه روپیو ګټه هم د کال په سر ترلاسه شي. د یو هیواد د پاره د موسمي اثراتو نه د بچ کولو د پاره لازم وي چې د خاورې په 15% برخه ځنګل وي. د پاکستان د ټولې خاورې ځنګل چې 4.240 میلیونه ایکړ خاوره جوړیږي، پاکستان د نړۍ په کچ د ځنګل په ختمولو کې په 2م نمبر دی. د اقلیمي بدلون د اغیز لاندې هم ځکه دی او په هغې هیوادونو کې هم شمار دی چې د اقلیمي بدلون د بد اغیز د بارانونو د کموالي سره نیغ په نیغه مخ دی. د هند په 23% برخه ځنګل دی او دغه کچه نور هم زیاتولای شي. د هند سره په جنگي وسایلو، پوج او اټم کې خو سیالي کولای شي، خو د انسانانو چاپیریال د ښېګړې په داسې کار کې بیا د چا ایمان نه وي. په لویدیځ کې هیوادونه د بوټو په اړه دومره بیدار دي چې په پلازو کې هم د بوټي راوستل لګول لازم بولي. پاکستان کې هر کال 8.5 ایکړ ځنګل په غیر قانوني توګه ختمولای شي. د کال 10 کروڑه ونې لګولای شي، خو د پام نه کولو له کبله زیاتره کال پس بیا نوي د ځنګلونو شبکه تش پیتاوي کوي. دوی چرته یو غر هم ځنګل نه کړو. د ځنګل په اړه د پښتونخوا جنت وطن خدای موړ پیدا کړی. د ځنګل وجود فطري دی، ځکه د جنت تصور هم د ځنګل په تخیل ولاړ دی. د پښتونخوا څه باندې 15% برخه خاوره ځنګل دی. د زیارت په شان صنوبر د نړۍ په سر 2م نمبر لوی ځنګل هم لري. دغه کچه د پاکستان د ځنګل 80% برخه ده. د حکومتي څېړنې تر مخه پښتونخوا صوبه کې د ځنګل خوندي علاقو رقبه 15,480,000 ایکړه ته رسېدلې ده. دا رقبه د پښتونخوا د ټولې رقبې قریبا 15% برخه جوړوي. په تیر وخت کې د حکومت له اړخه بیلین ټری سونامي په نامه د ځنګلونو زیاتولو هڅه وه، خو د بده مرغه دغې هڅې نمایشي بڼه اختیار کړه او په ځمکه یې هیڅ کوم بدلون ښکاره نه شو. زیاتره به د چورلکو یعنې هلیکوپټرو نه تخمونه شیندلی شول. په لوی کچ په دغه پروژه کې هم درغلي شوې ده چې د سنجیده احتساب غوښتنه یې کیږي. ساینسپوهان وایي چې یوه ونه په کال کې 6 ټن کاربن ډای اکساید جذب کوي او 7 ټن اکسیجن خارج کوي. دغه راز وخت په وخت د بارانونو هم لامل ګرځي. د لاچي بوټو نه پښتونخوا ژغورل پکار دي. دا بې خونده بوټی په استرالیا کې د جبو ځمکو دپاره نال کړی شوی و. څه 40 کاله وړاندې دا عذاب د حکومت په مرسته راوړلی شو، ځکه چې دا بوټی نه خطا کیږي او زر ونه کیږي، چې له کبله یې د ځنګلونو د محکمې پکې په اربونو روپیو کمیشن په اسانه جوړېدو. د ونو بوټو پوهان وایي چې د پښتونخوا خاورې دپاره دا دشمن ونه ده، ځکه چې په یوه ورځ کې د ځمکې نه 100 لیټره اوبه څښي. 300 متره خواوشا ځمکې نه اوبه راکش کوي. په پاڼو کې زهرجن اثرات وي، ځکه پکې مرغۍ ځاله هم نه جوړوي. دا بوټی د اوبو سره د حیاتیاتي تنوع هم دښمن دی. سیوری قدرې نه وي چې څوک ورته کینی. یو سپیره بوټی دی. زمونږ بدمرغي دا ده چې د نختر، سروې، څېړۍ، چلغوزو، خونه، غوزان، اکول، ډمبره، توت، بکیانه، شیوا، چینار، ګورګورو په وطن کې د پاکستان د ځنګلونو محکمې دا زهرجن بوټی په هر غر، پټي او لوړه ژوره کې خور کړو. زموږ پښتانه یې په دې خوښوي چې خشاک لی زر زر وهلی شي، خو بل خوا د یو څو روپیو دپاره د راتلونکي وخت تباهي ده. په تیر وخت کې د پی ټي آی لخوا د بیلین ټری سونامي په ډرامه کې 4.5 کروڑه فقط دا بلا کارلی شوې ده. د لاچي د تباهي یو مثال د بوټو پوهانو د پښتونخوا د ګمبېلا سیند وچوالی ښایي، چې کله د دغه سیند په غاړه د دې بوټو ځنګل نال شو، هغه سیند یې ټولو وڅښلو. باید چې د پښتنو سیاستمدار په اسمبلی کې د دې دپاره غږ پورته کړي چې دا بوټی ختم کړای شي او د دې په ځای د په غرونو کې زموږ د خپل چاپیریال غوره قیمتي بوټي وکرلی شي او په دشتو پټو کې د بیرې او پلوسې په شان ونې وکرلی شي چې هم چاپیریال دوست وي او هم د شاتو د مچیو دپاره خوراک وي. د لاشي بوټی د ویښ نه وباسئ او په سټه یې تیزاب واړوئ. د افغانستان سره تړلې لارې د زمانو نه انسانان د تجارتي راکړې ورکړې سره اشنا دي.
خو پخوا چې د تګ راتګ دپاره سړکونه ګاډي او الوتکې نه وې نو د تجارت زیاتره اډانه به د څاروو په لویو جوپو ولاړه وه. د سمندري تجارت ارزښت هم ډېر لږ او ډېر کم به تجارتي مالونه د دغه وسیلې په برکت وړلی شول. خو په 18مې پیړۍ کې د صنعتي انقلاب سره په نړۍ کې د تجارت وده ډېره شوه. د نوو تجارتي مالونو دپاره نوې منډۍ او هغې ته مالونه رسول د تجارت د پرمختګ لوی لامل شو. سړکونه، ګاډي، الوتکې، اورګاډي او همداراز د سمندر د لارې تجارت ته وده ورکړل شوه او د براعظمونو ترمنځ تجارتي کړۍ جوړې شوې. پښتنه ټولنه چې په قبایلي دوره کې ډېره ښکېل پاتې شوې خو بیا هم د پښتنو وطن د نړۍ په سر په جغرافیایي موقعیت کې په داسې ځای پروت دی چې که یو اړخ ته ورته ایران، چین او هندوستان په ګاونډ کې دي نو بل خوا ورته پوله په پوله د منځنۍ اشیا په شان په قدرتي وسیلو او تجارتي توکو ښېرازه سیمه هم پرته ده. د یو قام د پیژندګلو او تعریف په اړه پوهان د ډېرو مهمو توکو سره اقتصادي او معاشي شراکت لازم بولي. یعنی د انسانانو یو ټولی به هله د قام په تعریف پوهوي چې د دغه قام دننه تجارتي شریکې اړیکې وي. که چېرته د یو قام د جغرافیې دننه دغه تجارتي شراکت نه وي نو د قام وجود به په خطر کې وي. د پیړیو راهیسې د پښتونخوا وطن خلک د منځنۍ اسیا او د افغانستان د لویو ښارونو سره د باجوړ نه واخله تر پښتونخوا د هر ښار پورې په دغه تجارتي اړیکو کې بوخت پاتې شوي دي. د پېښور ښار د هندوستان او منځنۍ اسیا د تجارتي مالونو او سوداګریو یوه ستره منډۍ او د مځای و. که چېرته د هندوستان د ویش نه پس د پېښور دغه تجارتي ارزښت په پام کې نیولی شوی وی او د افغانستان او شوروي اتحاد سره د ترنګلتیا په ځای ښه راشه درشه او سیاسي باور ټینګ کړی شوی وی نو نن به پېښور د نړۍ په سر د تجارت په سترو ښارونو کې شمار وی. پاکستان ته به هم لویه ګټه وی او پښتنو ځوانانو ته به د کور مخې ته د تجارت یو ستر مرکز هم پروت وی. د کراچۍ، لاهور، دوبۍ او عربستان د نورو هیوادونو د مزدورو د کړاوون نه به خلاص وی. خو د بده مرغه د پښتنو د وطن دغه جغرافیایي مقامیت د دویو د خیر ښېګړې په ځای د دویو د بربادولو دپاره وکارولی شو او دغه سلسله لا تم نه ده. همدغه راز دا لارې په دوامداره توګه بند ساتل په حقیقت کې د پښتنو قامیت د اقتصاد په تبر ماتول دي. ځکه چې تجارتي تګ راتګ یوازې د یو قام دننه تجارت نه وي بلکې په حقیقت کې هره ورځ د خپل منځ ټولنیز چاپیریال نه خبرېدل، مړی ژوندی، خپلوي او ټولې سماجي اړیکې ټینګول پکې راځي. د باجوړ نه تر بولانه د پښتونخوا وطن په سینه د یوې څېړنې تر مخه 315 لوی وړې لارې د تجارت او تګ راتګ دپاره لرلې. صرف 26 لارې خو په باجوړ کې وي چې د نواپاس په شان تاریخي لار هم پکې وه خو د پاکستان نه پس دغه زیاتره لارې کنډونه بند کړی شول او اوس صرف 14 لارې ساتلی شوي دي. په دغه 14 لارو کې هم 11 په مکمل توګه بند دي او 15 کله بند او کله پرانیستي وي چې په نتیجه کې د پښتنو د زرګونو کالو د تجارت وسیله ختمه شوه او دغه راز د پښتنو د اقتصاد د ملا تیر مات کړی شو او دوی په خپله خاوره د غریبۍ او بېروزګارۍ سره مخ کړی شو او د پردو وطنونو د مسافرو په لور د وطن نه وکوچولی شو چې دا یوه ارادي سیاسي دسیسه ده چې مقصد یې دا و چې د پښتنو د خپل وطن د آبادۍ نه پام واوړي او په خپله خاوره بېواکه کړی شي. د افغانستان سره د تجارتي لارو بندېدل د لر او بر پښتنو یوه قامي ستونزه ده. د بده مرغه دغه قامي مسلې د پښتنو په اجتماعي حافظه کې هغه شان ځای نه دی نیولی چې څومره پکار و ځکه چې پښتانه په داسې کړاوونو اخته کړای شوي چې وړومبی ورسره د خپلو سرونو غم دی. د عوامي نیشنل ګوند لخوا په دې مسله وخت په وخت غږ کولی شي خو نور هغه ټول پښتانه سیاسي او مذهبي مشران چې ووټ ورله هم دا پښتانه ورکوي لا تعلق دي او د پښتنو د ستونزو نه پرته د نړۍ په هر غم ککړ وي ځکه چې د هغې مفادات او روزګارونه د اټک نه پورې غاړې ته وي. په 10 د مارچ 2021 په لوړګي خیبر کې د عوامي نیشنل ګوند لخوا د دې بندو لارو د پرانیستلو دپاره د یو ولسي غبرګون تابع شوی وه چې دا یو ډېر مناسب ګام و خو باید چې د دې غبرګون سره عوامي نیشنل ګوند په هر هغه ځای کې هم داسې غبرګون اعلان کړی وی کوم ځای کې چې دغه تجارتي لارې بندې کړای شوي وي چې د باجوړ، نواپاس، د دیر بن شاهي، د مومند ګوسړی، د کورمې تریمنګل او ترنګوره ډو غلام خان پورې لارې پکې شاملې دي. همدغه راز دا غبرګون دې تر هغې دوامداره وساتلی شي چې تر څو پښتنو د تجارت دا مرۍ خلاصه نه کړای شي. د پاکستان ستونزه د اول ورځ نه افغانستان دی ځکه خو د ختیځ هندوستان د لوري ټول کړکېچ هم په لویدیځه پوله پالي. داسې برېښي چې لر او بر پنجابیانو هم خپل منځ کې روغه کړې او چل ټول هم پښتنو ته دی.
که تاسو فکر وکړئ نو د انډیا سره د کالو سره د ښکاره دښمنۍ او تاوتریخوالي باوجود تجارت روان وي او واګه بارډر او کرتارپور لارې 24 ساعته خلاصې وي. خو بل خوا چې کله هم د یوې ټولنې د وګړو ترمنځ معاشي پیوستون نه وي نو دغه قام بیا قام کېدای نشي. پاکستان هم په دغه خبر عمل کړی دی چې که د پښتنو قامیت ماتول وي نو دا خو دومره کلک دی چې د سکندر نه تر امریکا په شانې زورور هم مات نه کړو. نه ډیورن او نه هم د پاکستان توغ خو راشه اوس یې د فقر په توره مات کړه. دا نسخه ډیره ازموده او خطرناکه هم ده ځکه چې په تاریخ کې دا ستر قام ټول عمر په خپله جغرافیه کې دغه فقر کډه په سر خاورې په سر چورلولی دی. داسې معلومیږي چې د پښتنو د قامیت د تل دپاره د ماتولو د یو بل نه د شو کولو او د یو بل نه داسې بې پروا کولو دپاره هم دا لوبه ښه په هنر کولی شي. د افغانستان سره د باجوړ دیر نه واخله تر وزیرستان او بیا سیوی پورې چې څومره هم د تجارت تاریخي لارې دي د دې لارو دواړو اړخ ته سړکونه پاخه دي او د پاکستان او افغانستان په لور هر اړخ ته د ښارګوټو مهمو سیمو ته ترې تګ راتګ ډیر لنډ او اسان دی. که د دې غټو لارو نه پرته موږ د هغه وړو لویو لارو او کنډونو خبره وکړو چې په روزمره ژوند ځای کې به دواړه خوا میشتو لسونه د یو بل غم خادی او خو بدو ته د زمانو نه تلل راتلل نو هغه کنډونه په سلګونو دي. خو د تیر 20 کاله نه دا خو ډب په نامه دغه ټولې وړې لویې لارې تړلې شوي دي. حیران دې ته شو چې د ډیورن پولې سره جوخت د افغانستان د زوره په هره ګټه د پاکستان وسلوال ځواکونه قلابند مورچبند ناست دي. د سابقه پاټا هر غر لوړه ژوره د دویو د ولقې لاندې ده ازغن تارونه غزولی شوي دي خو بیا د دې سیمو د امنیت وضع خرابه ده او د هدفي وژنو ترمنځ د بدماشۍ ټلیفونونه د خلکو نه په زور د پیسو غوښتنو لړۍ دوامداره ده. څه کم 20 کاله کېږي چې د وزیرستان نه تر باجوړ دا سیمه جنګونو ځپلې. دلته میش خلک د ژوند د یو شمېر اسانتیاو نه لرې پراته دي. دلته د ټولو نه لویه ستونزه د جنګ ده. بې امنۍ سره د خلکو بېروزګاري هم ده چې تیر وخت کې کوم بازارونه وو زیاتره به دغه پوجي اپریشنونو کې ړنګړی شوي دي. د سرمایې خلک د سیمې نه د ملک نورو ښاریو ته د روزګار دپاره تللي دي. دلته د روزګار موقع پیدا کول د ټولو نه مهم کار دی چې تر اوسه خو د پاکستان د واکمنو لخوا د دې تباه شوو سیمو د راوچتولو دپاره هیڅ یو لوی اقتصاد پلان نه دی راوړلی شوی. د زمانو نه د دې وطن د خلکو د افغانستان په دغه تجارتي لارو به تر کابل سمرقند او بخارا جوپې تللی. دغه د ژوند د ګټې وټې حق هم د پاکستان واکمنو د خلکو نه د ډیر وخت نه اخیستی دی. د دې لارو په تړلو که یو اړخ ته یوه قبیله د بلې نه شو کولی شوې ده ټولنیزو کلتوري اړیکې شلولی شوي دي نو ورسره د خلکو کار روزګار هم ختم کړی شوی دی. د دغه بېروزګارۍ ډېرې بدې اغېزې د پښتنو د وجود په دې ستر اندام ډېرې بدې دي. که چېرته د دې ملک سره څوک مخلص وي او دا سیمې د دې بدو حالاتو نه ژغورل غواړي نو د باجوړ د نواپاس سره تړلی شوې هغه ټولې بندې تجارتي لارې د په سمدستي توګه پرانیزي. باید چې د افغانستان او پاکستان دې لارو ته څیلمه دواړو خواو ته ولسونه دې هم خپل اواز ښه کلک جګ کړي او دا حکومتونه دې ته آماده کړي چې نور د دې تاریخي تجارتي لارو بندیز د دې سیمې د خلکو معاشي قتل دی او ولس نور په هیڅ ډول دا عمل نه زغمي.